حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ما دې په هغه ذات قسم وي چې د ما هر څه د ده په اختیار کې دي، یا به تاسې امر بالمعروف و نهی عن المنکر کوئ، دا ذمهواري به پوره کوئ چې خلکو به د نیکو کارو ته امر کوئ، د بدۍ نه به یې ساتئ، او یا به په تاسې داسې حال راځي چې خدای پاک به داسې عذابونه در باندې راولي که تاسې دا کار پرېښئ چې بیا به تاسې الله ته دعا کوئ، دعا به مو نه قبلېږي. دا بل روایت کې حضرت پیغمبر علیه السلام د ما د په هغه ذات قسم وي چې د ما هر څه د ده په اختیار کې دي، تر څو قیامت نه راځي چې حتی تاسې د خپل امام قتل نه یې کړی، لکه حضرت عثمان رضی الله عنه چې په نتیجه کې شهید شو. په خپلو منځو کې مو جنګونه په تورو نه یې سره کړي یو بل، او دنیا شرارو د ناسو ته نه یې پاتې شوې چې د وخت ډېر بېکاره انساني مالداره حال یې ګرځېدلی، تر هغه وخته قیامت نه راځي. دا بل روایت کې نبی علیه السلام د یو پوځ چې د کعبې مبارکې د ړنګولو اراده لري، بیا به خدای پاک په مځکه نه نباسي، د دغه بیان وکړو. ام المؤمنین ورته ویل کېدای شي په دا پوځ کې به داسې څوک هم وي چې دا خلکو به په زور د ځان سره راوستلی. نبی علیه السلام ویل د دنیا عذاب عام ده چې دی په دغه ډله کې را روان ده چې هغه د بیت الله بې حرمتي کوي، نو دنیا کې به دی هم ورسره غر کېږي، او په آخرت کې بیا د بل په ګناه خدای پاک نه نیسي، هر سړی په خپل نیت راپورته کېږي. نو امر بالمعروف نهی عن المنکر دا د مسلمانانو وجیبه ده، که یې پرېږدي نو دا تاوانونه ورسره تړلي دي چې عام عذابونه به په خلکو باندې راځي، بیا به د نیکو خلکو دعا هم نه پرې قبلېږي. دا بل باب هم بیا به لږ تشریح وکړو.